I ز my یعنی زما. همدارنگه he یعنی دای نارینه. his یعنی ددغه نارینه. his home his car. this is her sister. دغه د چا خورده؟ دا د دې خورده. her sister. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د دغه ویډیو د کمنټ په برخه کې له دغه اوو possessive adjectives څخه دریو یا څلورو یا هر څومره تاسو کولای شئ توانایي لرئ په هغه اندازه possessive adjective ته جملې جوړې کړئ. Hello everybody, I hope all is well with you. Welcome to our new video. سلامونه قدرمنو دوستانو، په دې چې روغ او جوړ بوي. زموږ نوی درس ته ښه راغلاست. زموږ نوی درس دی possessive adjective یا ملکي صفتونو په هکله دی. په دغه درس کې تاسو ته غواړو وښایو دا چې ملکي صفتونه څه دي. په انګلیسي ژبه کې څه وخت کولی شو چې possessive adjective استفاده کړو، ترڅنګ د possessive adjective او possessive pronoun ترمنځ تفاوت شای دی. نو د ویډیو تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ انشاءالله چې د ویډیو په وروستیو کې په دې هکله هیڅ سوال ونه لرئ او تاسو به وکولی شئ په خپل سر باندې possessive adjective یا ملکي صفتونه په جملو کې په اکاډمیک ډول وکارولی شئ. په انګلیسي ژبه کې possessive adjective عبارت له هغو کلماتو څخه دي چې هغه د یو شي د ملکیت لپاره استفاده کیږي. یعنی دا ښیي چې دغه مارکر زما دی، هغه موټر ستا دی، یا دغه استاد ستاسو دی. یعنی په ټوله کې possessive adjective یا ملکي صفتونه د یو شي ملکیت ښیي چې دا د چا دی. نو دوستانو تاسو دلته ګورئ چې موږ په انګلیسي ژبه کې اووه possessive adjective یا ملکي صفتونه لري. لکه څنګه چې په مخکې درسي ویډیوګانو کې لیدلی وو چې موږ اووه subject pronoun درلودل یا ملکي ضمایر مو درلودل. اوس دغه هر یو ملکي ضمیر ته موږ ملکي صفت لرو. د مثال په ډول د I لپاره د my possessive adjective لرو. یعنی my زما، I ز my یعنی زما، I ز my یعنی زما. همدارنگه he یعنی دای نارینه. his یعنی ددغه نارینه. his home his car his father. همدارنگه she دا یعنی دغه ښځینه او her دی یعنی her car her house her teacher. همدارنگه it معمولا د ځای حیواناتو او یا هم د شیانو لپاره استفاده کېده. نو موږ وایو چې its یعنی د دغه شیانو، د دغه ځایونو، د دغه حیواناتو. همدارنگه د وی سبجیکت لپاره د our possessive adjective استفاده کیږي. وی موږ our یعنی زموږ استاد، زموږ صنف، زموږ هیواد. you تاسو او your یعنی ستاسو. په دې معنا چې یو شی ښیي چې دا تاسو دی. your teacher your class your country. همدارنگه they یعنی دوی، their یعنی د دوی. یو شی چې د دوی ملکیت کېږي هغه ښیي. د مثال په ډول their teacher د دوی استاد، their class their house their country. نو دوستانو دغه اووه هغه possessive adjective و چې دغه اووه وړو subject pronoun لپاره استفاده کېدل. راځو دغه خوا کې تاسو ګورئ چې همدغه اووه وړه possessive adjective په جملو کې کارول شوي دي. نو تاسو به یې په ښه توګه وکولی شئ چې په جملو کې وکاروئ. په لومړي مثال کې موږ ګورو my car is red. my car is red یعنی زما موټر سور دی. په دې معنا چې my د زما لپاره استفاده کیږي او my car یعنی زما موټر. دغه موټر په چا پورې تعلق لري؟ دا په ما پورې. نو دلته باید څه استفاده شي؟ possessive adjective. ترڅنګ this is his pen. دا د چا قلم دی؟ his pen یعنی دغه قلم د ده دی، د هغې نارینه دی، د هی دی. همدارنګه راځو بل مثال ته this is her sister. دغه د چا خورده؟ دا د دې خورده. her sister یعنی دلته her د دغه ملکیت ښیي چې دغه نجلۍ د چا خورده.
I have a dog. Its color is gray. زه یو سپی لرم چې د هغې رنګ خاکي دی. نو دلته ګورئ د سپی د چا شو؟ سپی یعنې د ما دی او د هغې سپي رنګ څنګه دی؟ د هغې سپي رنګ ګری دی. دلته دغه ګری پوزیشن څوک اخلي؟ دغه ډاګ یې اخلي، یعنې د دغه سپي رنګ خاکي دی. همدارنګه Our country is located in South Asia. زمونږ هیواد په جنوبي آسیا کې موقعیت لري. د چا هیواد؟ Our country. زمونږ هیواد. همدارنګه That is your teacher. That is your teacher. هغه ستاسو ښوونکی دی. هغه د چا ښوونکی دی؟ Your teacher. همدارنګه په وروستي مثال کې موږ ګورو د their لپاره Their father works in a bank. د دوی پلار په بانک کې کار کوي. د دوی پلار په بانک کې کار کوي. د چا پلار؟ د دوی پلار. یعنی دلته their د دوی ملکیت ښیي. نو قدرمنو دوستانو د possessive adjective او د possessive pronoun ترمنځ فرق څه دی؟ possessive adjective چې دی همیشه له noun یا نامه څخه مخکې راځي. دلته ګورئ تاسې کار چې دی دلته یو noun دی. کار چې دی noun دی او my چې دی دا possessive adjective دی. possessive adjective plus noun غلی دی. همدارنګه دلته تاسو ګورئ دوستانو his یو possessive adjective دی او د پین چې یو نوم دی د دې څخه مخکې راغلی دی. همدارنګه her یو possessive adjective دی چې له sister یعنې له نامه څخه وړاندې راغلی دی. نو possessive adjective په جملو کې له نامه څخه مخکې راځي، اما possessive pronoun چې دی یا ملکي ضمیرونه چې دي هغه به راتلونکي درس کې ووایو چې هغه همیشه له noun څخه وروسته راځي، یعنې noun plus possessive pronoun راځي. د مثال په ډول موږ وایو چې this car is mine. This car is mine. دغه موټر زما دی. دلته mine څه شی دی؟ possessive pronoun دی. د possessive pronoun په هکله به په راتلونکي درس کې انشاءالله چې زیات پوه شئ. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دغه درس کې موږ د possessive adjective په هکله معلومات ترلاسه کړل. همدارنګه دا چې په انګلیسي ژبه کې څو possessive adjective شتون لري، څنګه کولی شو دغه possessive adjective په جملو کې وکاروو. نو قدرمنو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې possessive adjective یا ملکي صفتونه مو زده کړي وي او همدارنګه تاسو اوس وکولی شئ چې په خپله possessive adjective په جملو کې وکاروئ. نو قدرمنو دوستانو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د دغې ویډیو د کمنټ په برخه کې له دغې اوو possessive adjectives څخه دریو یا څلورو یا هر څومره تاسو کولی شئ توانایي لرئ په هغه اندازه possessive adjective ته جملې جوړې کړئ تر څو موږ وګورو چې زموږ درسونه څومره افیکټیو او اغېزناک دي. نو قدرمنو دوستانو که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او د کمنټ په برخه کې خپل نظریات په دې هکله زموږ سره شریک کړئ. ترڅنګ د نورو ورته درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې موږ یې دلته راپورته کوو هغه تر تاسو پورې په وخت ورسیږي او تاسو وکولی شئ زموږ سره یو ځای په ګډه په کم وخت کمو امکاناتو او ښه کیفیت په اسانه سره انګلیسي زده کړئ. مننه.